نعبدو و ایاک نستعین جی نن دلته په مردان کې دا ورکر انصاف یو توینګ ورکر کنونشن دلته کې موږ راغلیو تاسو ورکر کنونشن وکړو په ډېر ګڼ تعداد سره خلک راغلیو خو په کنونشن کې داسې صلاح عمل آینده لپاره جوړ نه شو صرف هر یو راغی او بیان یې وکړو بیان خو دې په ټاک شو کې هم کولی شي ستاسو مطلب دا دی چې سټریټیجي ورکړي سټریټیجي پکار ده را روان لپاره صلاح عمل پکار دی داسې هونه کېږي چې صرف موږ کنونشن کوو او د هغې رزلټ نه راوځي څه نتیجه نه راوځي ښه دا راته ووایه مشران راغلي وو علي محمد خان صاحب منسټر هم پاتې شوی او د دې نه علاوه ډېر زیات سینیر لیډرشپ راغله څه تاسو ګورئ چې د خان صاحب ازادي به وشي په داسې کنونشن باندې یاره جی چې کله عوام احتجاج ته راوځي د عوام په ذریعه به کېږي او د لیډرشپ په ذریعه باندې کېږي علي محمد خان کې تاسو د علي محمد خان نوم واخیستو هغه صرف مزاحمت کوي مزاحمت نه کوي یو احتجاج چې علي محمد په خپله نه شریک شوی صرف عوام ته ووایي جی یو احتجاج چې علي محمد په خپله نه شریک شوی صرف ورکر ور مخکې کوي او په خپله وروسته کېږي جی ګرانو عزتمن بسم الله الرحمن الرحیم زه یم فرهاد خان او په دې ټایم مونږ موجود یو کم ځای دلته کنونشن کې چې دا کېږي د عمران خان صاحب حقیقي ورکر دي د هغوی د طرف نه او د خان صاحب د ازادۍ دپاره مونږ سره اجاز صاحب موجود دی د ILF صاحب کا صدر دی او اوس وایي چې تنظیمونو سر خوړلی دی مات دي خو د ورکرز دپاره دوی خودساخته طور باندې ډېر زیات کار کوي ډېر زیات سټرګل کوي محنت کوي څه ویل غواړئ جی بسم الله الرحمن الرحیم دا نن چې کومه کنونشن وشو او روان دی نو زه خراج تحسین پیش کوم د یوت کنونشن د منعقد کول باندې بل بنیادی خبره دا ده چې دا نن کنونشن وشو خو تاسو خیال کړي نو عمران خان چې با کو جلسه به کوله کو کنونشن به کو ریلی به وباسله کو جلوس به کو هغه پای کې دا آینده لا عمل ورکو ښه په دې کې څه فایده وشوه بالکل یو پولیټیکل اکټیویټیز د عمران خان د رهایی لپاره پیدا خامخا شته دی خو زما مطلب دا دی چې زمونږ د خپل لیډرشپ ته دا چې کم بار دی دا ریکویسټ چې لا عمل ورکي ورکرلا دا اوس داسې کار چې دا ورکر مخکې دی او لیډران ورپسې دي پکار دا دی چې لیډران مخکې شي او ورکران ورپسې شي کنه بل دا ګوره دا کنونشن شو پرون په هور کې شو لا عمل نشته دی په دې لږ کېناستل پکار دی چې لکه چې هر کنونشن کېږي هر جلسه کېږي چې آینده لا عمل کې چې بل ورځ بدا چلی بل ورځ بدا چلی تقریرونه خو په موبایل هسې م اورېدی کېږي مقصد د سټریټیجي دا د لا عمل دی بالکل په ما خو درته دا وایم د عمران خان رهایی نه په عدالتونو باندې ممکن ده او نه کېدی شي د عمران خان رهایی نه په مذاکراتو باندې کېدی شي د عمران خان د رهایی واحد لاره چې ده هغه عوامي احتجاج دی عوامي احتجاج دی ډېره مننه کوو جي ګرانو عزتمندو دلته کې موجود یو د ILF صاحب کا صدر او حضرت کامران صاحب د حقیقي ازادي صدر دی خو ما سره سټوډنټس ولاړ دي راځئ د دوی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم عمران خان دی خوښ دی وروره ډېر زیات زموږ سره ډېر زړه مینه هم ده او انشاءالله د هغه دپاره چې ولاړ یو هم ولاړ یو بیا به هم ولاړ یو تر مرګه پورې د هر دی پورې عمران خان سره مینه ډېره ده ولاړ یو دا راته ووایه دلته کې دا کنونشن وشو زما په نظر خو صلاح عمل دی کې نشته ستاسو څه خیال دی چې د کنونشن مقصد خو دا دی چې صلاح عمل جوړ کړي د ازادۍ دپاره څه لاره وټاکي څه سټریټیجي جوړه کړي هسې د کنونشن خو هېڅ فایده نشته تاسو څه ویل غواړئ انشاءالله زموږ اراده هم شته خو مشران لګیا هم دي او مشران به هغوی خپل لا عمل به جوړوي موږ مشرانو سره یو او ولاړ یو سره ځکه چې زموږ خپل مشران شته د تنظیم مشران دي د ISF مشران شته د یوت وینګ مشران شته داسې د لیډرشپ دی خو انشاءالله هغوی سره یو او چې کوم وخت عمران خان دپاره کوم ځای ته ځان رسوي مونږ ته دغه راکوي انشاءالله مونږ کال دا راته ووایه تاسو اورېدلي نه دي چې تېر ځل چې څوک کم کسان تلي وو نو هغې کې ډېر زیات شهیدان شو ډېر زیات ورکرز نو د هغې نه پس هم ستا اراده پخته ده اوس خو نه دي تلل پکار ولې چې اوس خو هلته کې فایرنګ هم کېږي نو یاره زه به درته د عمران خان یو خبره وکړم چې ته په ما مرګ مه یېروه مرګ ته خو مونږ غاړه ورکوو راځه مرګ څه شی دی ته به په ما مرګ ویېرې ګولۍ چلې زه ته څنګه نیسم ما وله پښتون یم کلکه خبره لرو په مرګ مو نشي یېرولې په ګولۍ مو نشي یېرولې په جیلونو مو نشي یېرولې ولاړ یو تر مرګه پورې ولاړ یو او انشاءالله د عمران خان دپاره او د ملک دپاره د دې آیین دپاره او د قانون دپاره د هر څه پورې موږ تیار یو دا راته ووایه تېر شوی ډي چوک کې چې کوم پروګرام و او بیا هلته کې ډېر زیات ورکر شهید شول او جي موږ تلي وو هلته تلي وو ښه باقاعده خو بس موږ رالو ځکه چې هر څه ختم شو موږ بیا رالو
اوکے شو دوباره اراده شته ان شاء الله. اوکے هغه یادې نعبدو وإياك نستعين جی نن دلته په مردان کې دا انصاف یوتوینګ ورکر کنونشن دلته کې موږ راغلیو تاسو ورکر کنونشن وکړو په ډېر ګڼ تعداد سره خلک راغلیو او په کنونشن کې داسې صلاح عمل آینده لپاره جوړ نشو صرف ار یو راغی او بیان یې وکړو بیان خو دې په ټاک شو کې هم کولی شي ستاسو مطلب دا دی چې سټریټیجي ورکي سټریټیجي په کار ده را روان لپاره صلاح عمل په کار دی داسې هونه کېږي چې صرف موږ کنونشن کوو او د هغې رزلټ نه راوځي څه نتیجه نه راوځي ښه دا راته ووایه مشران راغلي وو علي محمد خان صاحب سینیر منسټر هم پاتې شوی او د دې نه علاوه ډېر زیات سینیر لیډرشپ راغله څه تاسو ګورئ چې د خان صاحب ازادي به وشي په داسې کنونشن باندې یاره جی چې کله عوام احتجاج راوځي د عوام په ذریعه به کېږي او د لیډرشپ په ذریعه باندې کېږي علي محمد خان کې تاسو د علي محمد خان نوم واخیستو هغه صرف مزاحمت کوي مزاحمت نه کوي یو احتجاج چې علي محمد په خپله نه شریک شوی صرف عوام ته ووایي جی یو احتجاج چې علي محمد په خپله نه شریک شوی صرف ورکر ور مخکې کوي او په خپله وروسته کېږي ګران عزتمندو د خان صاحب عاشقان دلته راټول شوي دي او سپیشلی په پنجاب کې د خان عاشقان چې دي د هغوی په سر دړي د هغوی په مازغو دړي ولې چې هغوی ته د احتجاج ځای نه میلاویږي کوم ځای کې چې احتجاج کوي پولیس ماماګان راشي او د هغوی احتجاج ختم کړي او زیاتره د هغوی ګرفتاریان وشي په خیبر پښتونخوا کې څه وخت کې موسم ګرم او اوس نن سبا موسم ښه دی ولې چې حکومت د دوی خپل دی نو کار کوم چې دی په ازادۍ سره د عمران خان صاحب تصویر د سینې سره لګولی شي جی څه ویل غواړئ بیسیکلی نن چې کوم د انصاف یوت وینګ کنونشن و د دې بنیادی مقصد دا و چې کارکنان متحد او اتفاقی په دې خپل منځ کې او د عمران خان رهایی حواله سره دی ټول په یو پیج باندې په یو आवाज باندې ولاړ دي ان شاء الله د عمران خان د رهایی حواله سره چې کوم دی پارټي لیډرشپ وکلا لګیا دي های کورټ کې چې کم کیسز دي هغه ګوري او ان شاء الله کو دې ځله عوامي پرامن احتجاج ضرورت راغی نو ان شاء الله د تحریک انصاف ځوانان په غټ تعداد کې وځي ولې د خیبر پښتونخوا نه بلکې د ټول پاکستان ځوانان صرف او صرف د عمران خان سره ولاړ دي د هغې بنیادی وجه دا ده چې عمران خان د انصاف خبره کوي د میرټ خبره کوي د روزګار خبره کوي کله نه چې د عمران خان حکومت کوز شوی دی کله نه چې د عمران خان حکومت کوز شوی ډیزل پټرول په 145 150 روپۍ لیټر نن چې کوم دی نن دا مهنګایي ګوره کم ځای ته رسېدلې ده یو واحد هغه سړی دی عمران خان